سلامونه. د سایکو سایبرنیټکس کتاب تقریبا د دویم ټول سیلف هیلپ کتابونه یا سیلف ډیولپمنٹ والا کتابونه که څوک لولي یا نه لولي دغه کول ولي کافي ده. ټول 280 پاڼې ده. ډېر ښه کتاب د ما څه موده مخکې چېرته په سوشل میډیا باندې یو کس پوره ریویو لیکلی و، غټ تریډ و په ټویټر باندې. نو هغه مې ولوسته، بیا زه ډېر جالب راته ښکاره سو او غوښتل مې سې ولولم. نو ډېر ښه کتاب ده. ډېر تمرکز په دې باندې شوی چې موږ خپل نیچرل بیهیویر چې دا هغه دوباره را ژوندی کړو، نیچرلی مطلب سپونټینیوس ایکشن واخلو په ځای د دې چې ډېر ریلکټنټ اوسېږو یا ډېر سوچ کوو، احتیاط کوو، انالیسس کوو. نو هغې په وجه باید خپل هسې کوم نیچرل ریدم ده او بیهیویر د هغې ته ادامه ورکړو. سیلف ایمیج باندې ډېر کار پکې شوی ده چې سیلف ایمیج خپل صحیح کړو. یو خو د خلکو تصور د موږ خلک څه فکر کوي د ما باره کې، یو زه خپله څه فکر کوم د ځان باره کې، زه خپله ځان ته څه شی وایم که نه، زه خپله ځان بولډ، بریو، کامپیټنټ، کانفیډنټ داسې ګڼمه که نه، زه خپل ځان ټیکنیکلی ساوند ګڼمه که نه. ځکه دلته نه هر شی شروع کېږي. که موږ دلته نه ځان خپله سیلف کانفیډنس مطلب دننه نه راځي، که هغه فیل کړو، نو بیا دا بیروني چې کوم هغه دي پاورز دي یا بیروني چې کوم سټیمیولس دي هغه موږ ته خاص شی نشي ویلی. خپل مایند ابراهیم لینکن یو کوټ ده، انسان دومره خوشحاله ده څومره چې هغه خپل ځان فکر کوي چې خوشحاله ده. نو خپل ځان مطلب کوشش وکړئ چې ښه احساس کړئ، خپل ځان ته مطلب په قدر وګورئ، خپل ځان احترام وکړئ، خپل ځان سره مینه وکړئ. او مینې مطلب داسې بعضې بیهیویر تاسو باید پرېږدئ، فضول فلمونه، فضول درز غوبل هم چې راخیستی، یو لاس نه کار اخیستل، دا شیونه باید لرې کړي. سړی باید صحیح کار وکړي چې هغه مطلب لانګ ټرم بینیفټس ولري. دې کې سیلف ایمیج سره یو بل میکانیزم چې دوی ورته وایي چې پخوانۍ کامیابیانې باید ترلاسه کړي. که تا یاد کړي پخوانۍ چې کومې کامیابیانې دي هغه باید ته را یاد کړي. که تا پخوا چې شی کړي نو ته خامخا اوس هم کیپیبل یې. تا کیدای شي چېرته یې چا په درد مطلب خوړل، چا سره دې کومک کړی، کیدای شي کوم میچ دې ګټلی چا ته، کیدای شي یو چا سره دې پیسې ورکړي، کیدای شي ګریجویشن دې شوی، کیدای شي کوم سرټیفیکیټ دې اخیستی، کیدای شي کوم ښه پوهنتون ته کامیاب شوی. نو کله کله انسان دغه ټولې کامیابیانې هیرې کړي او هغه د ژوند په هغه درز غوبل کې دومره مصروف شي چې خپل ځان ته ډېر ټیټ فکر کوي، خپل ځان مطلب کم ګڼي، هغه خپل شکل او صورت کې چې کوم خامیانې دي هغه لټوي او هغې ته مطلب ډېره توجه ورکوي او خپل ځان احترام یا خپل ځان باندې کاروایي نه کوي چې خپل ځان ښه فیل کړي، خپل ځان لپاره احترام فیل کړي. نو دا ډېر ښه کتاب ده او زه به یې ریکمنډ کوم ویل ولئ، خو لوستلو سره سره پرې عمل وکړئ. نو ایکشن واخلئ. نالج یا د علم هدف صرف دا نه ده چې بس ته یو کتاب دې ولولې او بس خبره خلاصه شو، ذهن کې دې یا فیسبوک کې دې یو عکس واچو خبره خلاص شو. عمل پرې وکړئ. زه خپله انشاءالله خپل سیلف ایمیج کوشش کوم چې لګیا یم. ما ډېر نوټس لیکلي دلته ټول تاسو ته وښیم. نو هغه مطلب زه بار بار کوم چې هغه سیکنډ نیچر جوړ شي او په دې هیله چې انشاءالله تاسو خپل ژوند کې ډېر مخکې لاړ شئ او موږ د خپل وطن او د پښتنو لپاره، افغانانو لپاره یو ښه راتلونکی ولرو، د نړۍ نورو قومونو سره یې سیال کړو. او همدغه سیلف هیلپ، سایکوتراپي، خبرې کول، کاونسلینګ، سیلف ډیولپمنټ، په دې شیانو باید موږ لږ هغه وکړو، کار وکړو افغانستان کې ځوانانو سره، ماشومانو سره خاص کر. بل کوم کتاب چې زه شروع کوم نو هغه بیا زما داغستان رسول حمزه توف کتاب ده. دې سمري به هم زه سره شیر کوم، خو ورسره زه د مشین لرنینګ یو سیریز جوړوم پښتو کې، ځکه ما خپله مشین لرنینګ څخه سرټیفیکیشنز کړي دي او کیریر مې سویچ کړی، نو کیدای شي هغه هم تاسو ته ډېر په درد وخوړل شي. که نور هم څه شی پکار بیا ما ته کمنټس کې ولیکئ، نو انشاءالله بیا ګپ لګوو. نو ښه ورځ، ښه وخت، ښې چارې، خوشحاله وخت. الله په امان. فی الحال.